سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. چین په 2019 کال کې یو داسې مزایل جوړ کړو چې وروسته د دې نوم یې بهرنیانو هم د آخر الزمان نوم ورته ورکړل. دا داسې یو مزایل دی چې د نړۍ په سطح باندې ساری نسته او دا دومره یو قوي مزایل دی چې په یو حرکت باندې کولی سي بسته یو هیواد د بیخو بنیاد څخه ختم کړي. نن د چین پر مزایل باندې پی ډي یو څلوېښت باندې خبرې کوو چې دا څه ډول مزایل دی او دا څنګه کولی سي چې په یو حرکت باندې بسته یو هیواد بنسټونه ختم کړي او دغه هیواد د نړۍ د نقشې څخه بیخي ختم کړي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیریږو. دا مزایل چې تاسو په تصویر کې وینئ د ډي اف یو څلوېښت په نامه باندې یادیږي. دا په چینایانو په 2019 کال کې لومړی ځل په نړۍ ته وړاندې کړلو، خو په 2021 او په 2023 کال پورې کوم څه چې درلودله دا یې پوره کړله، مګر په 2024 په آخرو میاشتو کې نړۍ ته وویلو چې اوس مهال موږ 10 دانې د دې مزایلونو څخه لرو چې د راتلونکي 6 میاشتو کې موږ د دې مزایلونو څخه تر 50 دانو پورې موږ رسوو. یعنی 50 دانې دا مزایل چې دی په حاصل کې انټرکانټیننټل مزایل دی چې د بریزمونه ویه د سینه دی چې مثلا د چین څخه شروع سي او هلته په افغانستان کې د چین څخه شروع سي یا پاکستان او دا یو نه، د چین څخه چې پورته کېږي دا به امریکا ویل کېږي، د چین څخه چې شروع کېږي دا به اروپا ویل کېږي. دا د دغو دپاره جوړ شوی دی او دا مزایل چې دی دا د هر ځل باندې چې حرکت کوي 300 ټنه 300 ټنه بار ځان سره وړلی سي. 300 ټنه اوس تاسو ته ووایم چې څه شی دی. 300 ټنه دغه کوم ټکسیانې چې اوس په کابل کې موږ لرو یا پخوانۍ سره دا 1.5 ټنه وزن لري. یعنی 200 سراچي موټران چې دي دا ټکسي موټران چې دي 200 ټکسیانې دی په یو ځل باندې انتقالولی سي او په 150 هدفونو کې دوی وهلی سي. یعنی 150 هدفونو ته دغه 300 ټنه پخشولی سي چې کله دا پورته کیږي دا د چین څخه تر امریکا پورې په 11 دقیقو کې رسیږي. یعنی 11 دقیقو کې دا امریکا ته رسیږي. د دې سرعت چې دی 15 هکسه چې دی د غږ تر سرعت دا تیز دی. یعنی 15 برابره د غږ تر سرعت باندې چې دا دومره سرعت لري چې په نړۍ کې هیڅ داسې دفاعي سیستم نشته چې د دې مخه ونیسي. او چې کله هم دا پورته کړلو یعنی 150 هدفونو باندې 300 ټنه اتومي مواد چې دی ځان سره یوسي دا هغه هیواد مکمله ختمولی سي. چې هر رقم لوی هیواد ووسي دوی کولی سي چې په هماغه یو مزایل باندې مکمله ختم سي. نو تاسو فکر وکړئ چې د دې نوم څنګه آخر الزمان نه ووسي، خو چې په هر هیواد باندې خیر کړلو هغه هیواد نور نسته په د نړۍ په نقشې باندې. او اوس امریکایي چینایان وایي چې موږ 10 لرو او دا 50 نو دا 50 ته په چیرې استعمالوي؟ دا خو هېڅ ځای نسته، خو دغه چې 10 دانې د استعمال کړو ټول نړۍ ختمه ده. دا اوس کې چې په نړۍ کې 100 دانې حتمي انفجارونه وسي ټول نړۍ له منځه ځي، ټول نړۍ څخه ژوندي موجودات د منځه ځي. نو دوی وایي چې موږ 50 دانې جوړ دا چې ته برته جوړوي. نو دا تر ټولو قوي آخر الزمان او د قیامت د ورځې مزایل دی چې کله هم دا پورته سو ان معنا دا ده چې کوم دشمن هیواد چې د چین سره ډغاره والده نور د دې نړۍ په نقشې باندې به هغه نه وسي. یعنی دا دومره یو قوي مزایل دی. دا مزایل چې دی دا د اتمي موادو په وسیله باندې جوړیږي. دا چې کله هم یو ځل پورته کیږي دا یو ځل چې کله هم د دې خوا داسې پورته کیږي دا ځي د اتموسفیر د طبقې څخه ځان هاوړي، دا د اتموسفیر طبقې څخه د اوزون طبقې څخه ځي او چې کله ولاړو د دشمن منطقې ته ورسېدلو دا په هماغه سرعت باندې چې 15 هکس د غږ سرعت دی د 15 برابره د هکس د غږ د سرعت په اندازه دی دا خپل دغه ټول هدفونه چې پکښې کې دي نو دا معلومه نه دی چې 300 ټنه چې پکښې کې ضایعېږي په دې 300 ټنو کې څو کلاوو کې پکښې کې وړل کېږي. نو تاسو فکر وکړئ دا عین هماغه کیسه ده. ول یو وخت یو کس کیسه کوله چې زما د پلار په واده باندې یو دیګ خو مکمله سره مرچ وه. نو تاسو د غوښې فکر وکړئ، تاسو د وریجو فکر وکړئ. نو دا عین هماغه خبره ده چې دا اوس 300 ټنه وړي نو 300 ټنه په دې کې به ته هر اتومي وسله چې یو ټن وزن ولري خو 300 ټنه کېږي. 300 ټنه چې په هر 150 موقعیتونو باندې
دا هدف وي نو دا خو هغه مملکت مکمل تباه او برباد دی. نو اوس د نړۍ په سطح باندې داسې وسلې هم شته. دا وسله اوس مهال نه د روس سره شته نه د امریکا سره شته، دا یوازې او یوازې د چین سره شته. نو اوس دې ته وګوره چې د نړۍ قدرت، د نړۍ پرمختګ، د نړۍ زور او د نړۍ دا څه چې دی هغه په حماقت باندې نه دی. هغه د دې نه دی چې موږ وایو چې یاره موږ غیرت لرو، موږ په ټوپک باندې هر څه کولی شو، په یو ټوپک باندې هیڅ هم نشي کولی. همدا اوس د غربي هیوادو څخه هلته په ناستی یو ډرون الوتکه راسي تا په سر کې ولې ټک وژنې دي. او ملا ته چې مدرسې مکتبونه بندوي او مدرسو باندې هړوي او ټول ځوانان تروریستان کوي او ټول مغزونه پریوي او د دې لارې څخه بدلوي او د آخرت او آخرت په نامه باندې دا دکان دی خلاص کړی دی، د اسلام په نامه باندې کوم دکان دی خلاص کړی دی او ټول انسانان دی په افغانستان کې تروریستان کړو او د حلم او د پرمختګ څخه د مخه نیولې ده. نو یو ورځ به د قیامت په ورځ باندې دې ورځ ته به ته راسي چې ته به مختورې اوسې او ته به د دنیا او د آخرت بدنامه څېره به ته ملا اوسې چې د دې په دې دنیا دی پر ټولو انسانانو باندې دا دنیا جهنم ګرځولې ده. زموږ ځوانان دي د مکتبه وګرځول، د ساینس دې وګرځول، د پرمختګ دې وګرځوله او خپل په حماقت باندې په دې خاطر باندې چې د غربي هیوادو پروژې واخلي خپل ځان دی او زموږ ځوانان په باندې قتل هم کې او موږ د مکتب دروازه بند کړې، په پوهنتون دروازه دې بند کړې، د ساینس او پرمختګ په دروازه دې بند کړې، د هر څه دروازې په موږ باندې بند کړې او یوازې په دې خاطر باندې چې ته د خپل قدرت وچلوي او خپل نس او خپل د مرداره خېټه باندې ډکه وساتي او هغه هم د هغوانو مظلومو انسانانو په وینو باندې. دا و د نن ورځې ویډیو هیله یو چې یو څه مو ترلاسه کړو. تر بیا هم په الله سپارم. چارې سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.